سلامونه، بیا مو هم وخت په خیر، ستړي مه شئ. ښه راغلاست درته وایم په دې هیله یم چې تاسو به ټول ډک روغ اوسېږئ او تر دې دمه به مو راسره ملتیا کړې وي. مخکې مو یاد وکړل چې زموږ سره به د کرکټ چارو شنونکی هارون آشنا وي او هارون آشنا به راته د شپږیزې په اړه باندې معلومات راکوي. ممکن سبا د فکر کوم که بله ورځ ده په دې نږدو کې دغه د کرکټ شپږیزه هم پیلیږي او همداراز ډېری کسان همدې ته په تمه دي چې دغه سیالۍ تعقیب کړي، ویې ګوري، ورشي له نږدې نه. هارون آشنا سره به پر همدې موضوع باندې بحث او خبرې کوو او د دې تر څنګ به د کرکټ ادارې پر ځینو ستونزو البته تغییراتو باندې به هم بحث او خبرې کوو. هارون آشنا صاحب ستړي مه سئ او سهار مو نیکمرغه. مننه کورودان، ډېره زیاته مننه. خوښه او خوشحاله اوسئ. زه هم په خپل وار سره تاسو ته همدغه شانتې د تلویزیون ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې دوی به هم روغ او جوړ وي او تاسو به هم روغ او جوړ یاست. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. د دې شپږیزې په اړه باندې اول راته ووایاست چې دا څوم ځل دی چې ترسره کېږي او لومړی ځل څه وخت ترسره شوې وه؟ شپږیزه به زه ووایم چې په 2014 کې په لومړي ځل دغه شپږیزه ټورنمنټ ترسره شولو او په هغې کې تقریبا 15 لوبډلو شتون درلودلو. په لومړي ځل شپږیزه کې 15 لوبډلې وې، 15 زونونه وو. په هغې کې لنډه به دا ووایم چې دغه 2014 کې، 2015 کې، په 2014 کې دغه درې واړه پړاوونه چې وو ډېر ښه ترسره شول، خو هغومره ښه نه وو لکه څومره چې دغه شپږیزو کې کم نوښتونه ترسره شوي دي، یا په 2014 کې او یا دغې تر څنګ په 2019 کې او یا هم دغه لیګ چې دغه دی روان دی. سبا یې د چا خبره چې افتتاح کېږي، مراسم به یې ترسره کېږي او په تېرو شپږیزو کې به زه دومره ووایم چې په هغې کې یا 15 یا شپږ کیمرې وې، د هغې نه به کار اخیستل کېدلو. هغه د لوبغالي هغه چمن چې دی هغه سم نه و، هغلته کورسایګیان چوکیانې نه وي او همدغه شانتې په هغې کې د مینوالو لپاره هغه چپره نه وه لګېدلې چې هغوی د سیوري لاندې کښېني پکې کورسایګانو کې، او یا هم هلته کله به چې باد او باران ترسره کېدلو او د دوی به مقصد دا چې هلته باران روان و، دوی نشول کولی چې یا 15 دقیقې او یا 10 دقیقې دوی هماغلته کښېني. نو اوس دغه د امکانات یې هم ښه شوي دي، بلکل امکانات یې ښه شوي دي. د هغې وروسته په 2014 کې به ووایم چې په 2014 کې کله چې نسیم الله دانش د کرکټ بورډ مشر شولو، چیرمین شولو، د دوی په وخت کې کورسایګیان یې هم په لوبغالي کې ولګېدلې او د هغې تر څنګ همدغه شانتې یو خارجي کمپنۍ وه چې هغې سره هم دوی قرارداد وکړلو چې دغه لیګ یو ښه شان سره خپور شي او همدغه شانتې کورسایګیانې او چمن او نورو خارجي مبصرینو سره دوی همدغه شانتې قرارداد وکړلو. د هغې تر څنګ نور هغه خارجي کوچینګز روزونکي وو چې دغه شپږیزې ته راغلل په 2014 کې، په 2019 کې. دغه دوه پړاوونه وو ډېر زیات خوندور پړاوونه، یعنې څلورم پړاو، 5م پړاو به زه ووایم. نو لیګ به انشاءالله دغه لیګ به ډېر نوي نوښتونو سره انشاءالله ترسره شي. د خپل همدې شپږیزې په اړه باندې لږ معلومات راکوي چې دې کې څو ټیمونه ګډون کوي او څه ډول دی دغه سیستم؟ هغه کسان چې نه پوهېږي چې هغوی هم لږ معلومات ترلاسه کړي. بلکل ډېر ښه پوښتنه مو وکړله نظري صاحب. ما هم وړاندې ویلې چې تېر درې پړاوونه چې کوم وو، اول او دویم او درېیم په 2014 او 14 او 15 کلونو کې چې کوم دغه د شپږیزه درې واړه پړاوونه ترسره شول، هغې کې 15 زونونو 15 لوبډلو شتون درلودلو. دغه دی دا ځل په 2019 کې همدغه شانتې، په 2018 کې، په 2019 کې شپږو لوبډلو یعنې شپږو زونونو ته خبره لرله چې په دې کې شپږ زونونه دي. هر لوبډله 15 لوبې کوي، شپږ ټیمونه دي، هر یو لوبډله به 15 لوبې کوي، ځکه یوه چې د هغه خو مقصد د ځان سره لوبه نشي کولی. ټوټل 15 لوبې راځي بغیر د کوارټر فاینل او سیمی فاینل نه. 15 لوبې راځي، دوی به 15 لوبې 15 خپلو منځونو کې لوبې ترسره کوي د یو بل ټیم سره. دغه به سبا شروع کېږي، 1:30 بجې به
اوله لوبه ترسره کیږي د کابل بازان او همدغه شانتې خدای مې د نه غلطوي لیست مې لیدلی و چې بند امیر خمرانو زما په اند چې دوی ترمنځ به اوله لوبه ترسره کیږي او همدغه شانتې نورو ورځو به دوه لوبې ترسره کیږي هم په دغه اوله ورځ چې ده اوله لوبه ترسره کیږي. مراسم به هم سبا پیلېږي د دغه شپږیزه لیګ په دې هیله چې دغه شپږیزه لیګ هم په یو ښه شان سره پای ته ورسېږي. واقعا تیر کلونو کې خارجي فکر کوم چې خارجي لوبغاړي هم ولا ګډون کړی و، څه کال به دغه کسان وي که نه وي؟ زه به دومره وایم چې تیره شپږیزه کې په 2019 کې او په 2014 کې په هغې کې بعضې پاکستاني، اسټرالوي، انګلینډي همدغه شانتې د زیمبابوې هېواد هغه لوبغاړو شتون درلودلو. په 2018 کې که څه هم شپږیزه په ډېر ښه شان سره روانه وه. هغه شپږیزه په هغې کې یو بمي چاودنه وشوله د دروازې نه لږه لرې وشوله چې په هغې کې بعضو هغه خارجي لوبغاړو هغه لیګ په نیمایي کې پرېښودلو، یو څه نه څه ویره ورته پیدا شوله. نو ځکه په دې وجه باندې خارجیان اوس زړه نه ښه کوي چې راشي 2019 کال شپږیزې ته راشي او په دوی په دې کې ګډون وکړي. باید راغلی وای، خو خبره دا ده چې په 2018 کې د دروازې څخه لږه لرې بمي چاودنه وشوله. نو په هغې وجه باندې کرکټ بورډ تلاش کړی و په دې اړه باندې چې باید خارجي لوبغاړي ولري. بلکل کرکټ بورډ هم دا تلاش کړی و چې خارجي لوبغاړي راشي او همدغلته په دغه شپږیزه کې ولوبېږي. متاسفانه چې یوازینی برینډن ټیلر و چې دغه شپږیزې ته مقصد د ویلي خپل ټویټ یې کړی او په ټویټر پاڼه باندې لیکلي و چې زه به راځم او د افغانستان په شپږیزه لیګ کې به زه لوبېږم. خو اما تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې دته خپل کرکټ بورډ د زیمبابوې کرکټ بورډ اجازه ورکوي تر څو چې دی راشي افغانستان ته په دغه شپږیزه لیګ کې ولوبېږي او که ونه لوبېږي. واقعا همدغه هم د دې که څه هم ځینې لوبغاړي پاتې شول خارجي چې ویل چې موږ تر څو لوبه نه یې خلاصې کړې نه ځو. نه پوهېږم چې کوم یو ځینې وله که نه. بعض داسې اکثره په دغه وختونو کې بعضې هیوادونه دي چې دوی البته لوبې لري، نو د لوبو په منځ کې دوی نشي کولی چې خپل لوبې پرېږدي د افغانستان لیګ ته راشي او دغه شپږیزه لیګ ته راشي او د افغانستان هغه شپږیزه لیګ هغې ته رنګ ورکړي او خپل لوبې بیا رنګ. دغه لوبې به څونه وخت دوام کوي د شپږیزه لیګ؟ دغه شپږیزه لیګ لوبې چې کومې دي دغه سبا 9 تاریخ د اکتوبر دی. د اکتوبر په 9 تاریخ به شروع کیږي، 19 پورې به یعنې همروزه ده هره ورځ؟ بلکل ورځ کې به 2 لوبې ترسره کیږي په اوله ورځ باندې. سبا به مراسم هم وي د دغه شپږیزې او د مراسمو وروسته به اوله لوبه ترسره کیږي 1:30 بجه. سبا به یوه لوبه، نور به ټولو ورځو 2 لوبې. اوله لوبه به د افغانستان پر وخت 9:30 بجې ترسره کیږي او دوهمه لوبه بیا د ماسپښین 2 بجې ترسره کیږي. او د امکاناتو مو یاده وکړل، د تلویزیونونو د رسنۍ مو یاده وکړل، کوم رسنۍ به دغه لوبې نشر پر غاړه لري؟ زیاتره کسان به په تمه وي چې کوم رسنۍ نه لیدلی شو. بلکل کرکټ بورډ د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون څخه قرارداد کړی دی. نو هغوی ویلي دي چې موږ به ډېر یو ښې کوالټۍ سره دغه لوبې خلکو ته وښایو. نو په دې هیله چې یو ښې کوالټۍ سره یې وښیي، لکه څنګه چې په 2018 کې له یک تلویزیون سره هغه دوی قرارداد کړی و، د هغې څخه ډېر په ښه شان سره هغه خپرې شوې هغه لوبې. په دې هیله چې ملي ټلویزیون هم داخلي ټلویزیون دی، دولتي ټلویزیون دی، نو په دې هیله چې یو ښه شان او واقعا میاخیل صاحب کار کړی دی. میاخیل صاحب ډېر زیات کار کړی دی او د ملي راډیو ټلویزیون دغه رنګ یې تغیر کړی دی، بدلون یې ورته ورکړی دی. او زه باوري یم چې میاخیل صاحب یې د عهدې څخه وتلی شي او دا لوبې به په ښه ډول سره کار کړي. بلکل. او بله به زه دا ووایم چې دغه لوبې باید یو میاشت وړاندې مخکې باید ترسره شوي وای، یعنې اکتوبر کې باید سپټمبر کې باید ترسره شوي وای. د کومه میاشت چې د ځنډ علت یې څه؟ دلیل هم دا و د انتخاباتو چې د انتخاباتو پروسه رانږدې شوې وه، ځکه بعضې اکثره پروژې هم چې د هغوی کارونه هم په ټپه ولاړو د انتخاباتو لپاره. همدغه لیګ هم چې دغه لیګ یو میاشت وځنډېدلو تر څو چې دغه انتخابات ترسره شي. د انتخاباتو وروسته دغه لوبو ته دوی ادامه ورکوي. واقعا د تلویزیون مو هم یاده وکړله او همداراز فکر کوم چې کرکټ بورډ هم پر تلویزیون باندې کار شروع کړی دی. بلکل.
هغه جواز اخیستل شوی دی. دا به څومره ګټور واوسیږي د افغانستان د خلکو لپاره، د کرکټ د مینوالو لپاره، او څومره به هغه معیاري واوسیږي تر څو هغه خپلې لوبې په خپله نشر کړي؟ بالکل. افغانستان هر وخت کله چې دوی لوبې لري، بعضې تلویزیونونه دي چې هغوی کله هم غواړي چې کرکټ بورډ سره قرارداد وکړي، هغه لوبې ورنه واخلي. یو وایي چې زه یې نه خپروم، بل وایي چې زه په دې قیمت باندې نه خپروم. هغه غومره قیمت نه وي، خو بس خبره دلته دا ده چې د مجبوریت ده. کرکټ بورډ مخکې هغومره بودیجه نه درلودله چې دوی تلویزیون پرې جوړ کړی وی، نو اوس دغه د هغومره بودیجه پیدا شوې ده چې کرکټ بورډ خپل تلویزیون جوړ کړي تر څو مینوالو لپاره د افغانستان خپلې لوبې همدغه شانتې داخلي لوبې چې کوم دی د 14 کلنو 19 کلنو د افغانستان ای لوبډله همدغه شانتې ایمرجن او د هغې تر څنګ غازي امان الله خان سیالۍ چې کومې دي، لیست ای سیالۍ، او د افغانستان داخلي شپږیزه او یا هم ای پی ایل، نو دوی کوشش کوي چې دغه ټولې لوبې په همدغه تلویزیون باندې خپرې کړي. افغانستان ملي راډیو تلویزیون هم کوشش کوي تر څو چې د آر ټي ای سپورت په نوم یو چینل جوړ کړي، او یا هم ای سی بي افغانستان کرکټ بورډ یو داسې تلویزیون جوړ کړي چې هغې ته هم ای سی بي، تر اوسه پورې نوم نه ده مشخص شوی. کارونه پرې روان دي، نو په دې هیله چې تلویزیون جوړ شي یو ښې کوالټۍ سره خپلو مینوالو ته، خپلو هیوادوالو ته دغه لوبې وښیي انشاءالله. راځئ د کرکټ بورډ پر داخلي موضوعاتو باندې بحث او خبرې وکړو. په زونونو کې تغیرات راغلي، دا تغیرات څنګه ارزوئ؟ دې ته په کومه سترګه ګورئ؟ بالکل. اوس زه به دومره وایم چې نوی استعداد ماشاءالله زیات شوی دی. یعنې بعضې زونونو کې هغه مشران ټاکل شوي دي چې هغوی تر 12مه پورې یا تر 8مه پورې بعضې داسې دي چې هغوی به هغومره تعلیم ولري یا سواد ولري. ځینې زونونو کې داسې وله چې تقریبا 8 کاله کېږي په همغه ځای کې یو ځای کې پاتې دي. 8 کاله 10 کاله 12 کاله کېږي چې دوی په همدغه کورسایګانو باندې ناست دي، او لکه څومره چې دوی هغه تجربه لري، څومره وخت تېر کړی دی، هغوی هغومره خپل زون لپاره کار نه ده کړی. یعنې کرکټ بورډ هم دا خبره هم وکړله چې دوی خپلو د خپلوانو خپلوي پاللې ده په دغه ټیم کې، حق حقدار ته نه دی ورکړی، نو دا باید حقدار ته ورکړی شوی وی. لنډ مثال وایي، موږ تاسو ته د لیست ای سیالیو درکړو چې په لیست ای سیالیو کې دغه 3 زونونو داسې خاص څه ونه کړل چې په هغې د هغې جملې څخه مسعود رحماني و، او همدغه شانتې نور عالم و، بل عظیم الله و. دغه 3 مشران و چې د زونونو څخه یې اخوا کړل، او دوی ښه مدیریت نه کول، او بعضې پروژې دوی ته ورکړې وې چې د هغوی حساب به یې دوی ته ورکړي کرکټ بورډ ته، اما تر اوسه پورې هغه حساب یې هم ورنه کړل، او بعضې هغه څه و چې د کرکټ بورډ لکه که نه دلیل یې هم همدا و چې دغه 3 مشران یې له دندې ګوښه کړل. واقعا. او همداراز د دې تر څنګ که پر دې باندې هم خبرې وکړو چې د کرکټ بورډ نوې رهبري څنګه ارزوئ؟ تقریبا نوې هم نه کېږي، ډېر وخت کېږي، او اوس بیا د تغیراتو ګنګوسې او اوازې خپرې دي، څنګه یې ارزوئ؟ ټولو ته همدا معلومه ده چې د کرکټ بورډ نوی رئیس په اداره کې زیات نه پاتې کېږي او زیات نه وي. دی هم خپل تجارت لري، په انګلینډ کې لري، دوی په اکثره وخت په همدې کې بوخت وي، بوختیا زیات په همدې کې. زه به همدومره وایم چې اجرایي رئیس ستانکزی چې دی، لطیف الله ستانکزی، نو اکثریت چارې هغه په خپله دی ترسره کوي، د ده چارې هم دی ترسره کوي، خپلې چارې هم دا ترسره کوي. نو ځکه اکثره مینوال دی چې د کرکټ مینوال دی، د هغوی هغه غوسه یې راپارولې ده چې باید یو داسې چیرمین د کرکټ لپاره غوره شي تر څو چې زموږ هغه آینده د کرکټ لا ښه شي. واقعا داسې یو کس پکار دی چې هغه همیشه واوسېږي او په شوق او مینې سره دغه دنده پر مخ باندې ویسي، تر څو که موږ وګورو د کرکټ سره مینه کمه شوې ده، ځکه دا څو لوبې چې موږ سر په سر وبایللې، هغه جوش و شوق او ولولې او علاقه هغه اندازه باندې نشته دی. اوس د فضلي د بیرته راتګ خبرې کېږي، فضلي څنګه ارزوئ په اداره کې؟ دومره وخت چې دلته و د ده کړنې څنګه ارزوئ؟ بالکل. سوشل میډیا کې دا خبره ډېره زیاته ګرمه روانه ده د فضلي او د نسیم الله دانش، چې دوی وایي چې یا به نسیم الله دانش راځي او یا به فضلي راځي. تر اوسه پورې نه کرکټ بورډ څه ویلي دي، خو یوازې په سوشل میډیا کې دا خبره ډېره زیاته ګرمه روانه ده. فضلي هم ښه دی، منیجمنټ کې مدیریت کې ښه دی، فرحان یوسفزی هم ښه دی، خو بیا به زه دومره وایم چې هغه څوک باید راشي چې تر څو چې زموږ دغه د کرکټ
دغه د بحران څخه وباسي. نن سبا کرکټ ډېر زیات ستونزو او مشکلاتو کې زموږ اداره دغه درګیره ده، ځکه بعضې هغه کسان وو چې د ادارې څخه اداره کې دوی وایي چې د اضافي کسان دي، هغه کسان یې خوښ کړل. دوی وایي چې دوی دغه بودیجه کمه شوې ده، نو دوی غواړي چې د دې له طریقه د افغانستان کرکټ بورډ بودیجه زیاته کړي، نو تر څو چې یو غوره شخصیت راشي هغه د خلکو دپاره د کرکټ لپاره د کرکټ بورډ لپاره د منلو وړ وي. ډېر زیات مننه اشنا صاحب چې راغلی، زموږ بلنه ومنله. په دې هیله یم چې دغه تغیرات هم مثبت واوسي که چېرته راځي، او بل د کرکټ دغه شپږیزه هم په ښه ډول سره ترسره شي. مننه کور ودان، ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. له تاسو هم ډېره زیاته مننه چې ملتیا مو راسره وکړله. اوس هم یوه ویډیو، البته د باران ویډیو، د کابل ښایسته ښار او دغه باراني موسم، راځئ چې په ګډه سره یې وګورو، بیا هم راسره ملتیا وکړئ. استاد ابراهیم عزتي به راسره وي، د عزتي صاحب سره به ډېرې خوږې خبرې لرو.